په تاسو ټولو د یو روپۍ حرامې تاسو چې کومه روپۍ منلې ده هغه روپۍ به تاسو راځئ او عارف خان شرفاو فاونډیشن د طرف نه چې موږ یتیمخانې افتتاح وکړه هغه پیسه به تاسو په خپل لاس هغه ورکوئ. پته لګېدلې ده که نه یار زه به یو نوم واخلم کم سړي چې په ما باندې تهمت لګولی او په تاڼه کې راغلی او کیمره یې راغستې وه چې شاجي خو دا کار کړی او په سټیج باندې ګډېږي او بھائی چې بھائی شهسوار په پیل کوي د یو خاندازي کې بیگ مطلب دا دی چې نعت ویل صوفیانه کلام ویل خو دا بیگ د اواز مې صرف دې لپاره اوچت کړی صرف دې لپاره چې زموږ دا خلک لږ راویښ شي صرف دا مطلب خو نه دی چې یار دا سړی څلور میاشتو ته ولېږه او بیا پسې شادي ته چې خیر څو خبرې باندې شانتې دغه تاسوونه تاسو له کېږي همداسې خو دا راته ووایه چې دا کوم کمپین شروع شوی دی ډېر نیګیټیو کمپین شروع شوی دی ستاسو خلاف نو دا خلک چې تنقید کوي تاسو په خیال باندې د دې وجه څه ده څه وجه باندې دغه کوي آیا واقعي ده لږ کلیرنس پکار دی واقعي ده دوی چې کوم الزامات لګوي دغه الزاماتو کې یوې چیز خو د سوشل میډیا دومره نه ګورم او په دې وجه هم نه ګورم چې ډېر زیات طنز او تنقید روان دی خو زه وایم چې دا شهسوار چې کله په سټیج ولاړو دا ټول به سپورټ به هم کول او د غار څه به کول دین خو د الله دین خو د شهرت محتاج نه د چا محتاج نه خو چې شهسوار کله د الله دین طرف ته لاړو په دې سوشل میډیا کې داسې کم ملګري و چې هغه راپاڅېدلی و چې شاجي وخت یې ولګولو راځه اوس د دین د مدارسو سوچ وکړو د قرآن د حافظانو سوچ وکړو چې نعتونه ووایو راځه شاجي چې راځه اوس د نعتونو البم وکړو تا سپورټ کړو ځکه چې زما په خپله دومره صدقه نشته او ما چې دا بیک کړو صرف د دې رواز دپاره مې کړو چې د خلکو دا د پښتو چې وایي زموږ قانون چې دا پښتو ایمان پکې راوچت شي چې صرف تبلیغ ته تلل دې ته دین نه ویل کېږي خوا کې د ګاونډي د نهارې مړي او ته دې لګیا یې خپل خېټه مړی دا دین دی نه یو سودونه کېږي سودخور به یو په جومات کې په ړومبي صف کې ولاړ یو جانماز به چې ولي چې په دې صف کې به نه ودرېږي هغه سړی نه چې نه دا مشوره دا دین دا تبلیغ صرف د شهسوار دپاره نه دا د ټول عالم انسان دپاره دی چې موږ ټول د الله د دین محنت وکړو شهسوار چې د تبلیغ محنت نه انکار نشي کولی څوک چې د دین د تبلیغ محنت نه او د جهاد نه انکار کوي دا د ایمان نه خارجي زه خپل ښځه بچي پرې غوستی شم خپل ښځه بچي پرې غوستی شم خو تبلیغ نشم پرې غوستی دا د دینی محنت دی دا د نبی علیه السلام مبارک محنت دی ختم نبوت په صدقې دا محنت موږ ته ملاو شوی دی شهسوار بیا تبلیغ محنت کړی بیا به هم کوي بیا به هم کوي بیا به هم کوي او بیک یو داسې انداز سره به ښایي دومره فایده خو شوه چې شهسوار خو بیا په سټیج نه ګډېږي تبلیغ محنت سره دومره فایده وشوه که شهسوار الله دې نه ښي یو جنازه کې ودرېږي نو ښه طریقې سره به ادا کوي ورته پته لګېدلې د جنازې مونځ څه دی او ورته پته لګېدلې ده چې روټۍ به څنګه خورې په طریقې سره ورته پته لګېدلې زما نبي علیه السلام څنګه ژوند تېر کړی شهسوار د تبلیغ محنت سره هغه فایده شوې ده صوفیانه کلامونه به راځي هغسې کلام به راځي وایي که صورت د محمد نه وی پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا نور زه تاسو ته څه ووایم شهسوار به زور چې تاسو کوم فن و آیا هغه فن به دوباره تاسو نه جي نه هغه فن نه هغه زوړ ژوند چې کوم هغې ته زه ژوند نه وایم خو یو هوا و تېره شوه د تبلیغ محنت سره دا وشو چې شهسوار انشاءالله دا خلک بیا ګوري نو ډېر ښه انداز د څه وجوهاتو څه وجه وه چې تاسو دغه کوم بیان چې کوم دی ورکړی خو دغه سوشل میډیا ته او بیا دغسې خلکو نیګیټو دغه واغېستی شو نعوذ بالله خلکو داسې وي چې تاسو کفر ته تللي او تاسو څومره خلکو ته داسې و دغه اخېستی څه وجوهاتو ده اوس څومره خلکو کنځلې کړي تاسو چېرته لاندې کمنټس کتلي چې شهسوار چاته کنځلې کړي څومره خلکو به ما ته په مخامخ ویلي چې ستا خور ستا مور داسې ما ورته خندلې جي وایي ته ټیک وایې تاسو ټیک وایې بیک مې دې دپاره کړی چې لږ احساس مونږ کې را پیدا شي چې دې شهسوار پسې خو ټوله دنیا ګرځېده نن د شهسوار څوک تپوس نه کوي زما د بچو نه دا مراد دی زما د خپل ځان نه دا مراد دی چې چا تپوس نه کو په میرپور خاص کې چې د تبلیغي جماعت تللی او د چا نه جبې کټ کې بې حرمتۍ سره شهیدان کړل د هغوی بچو ته چا څه یې ونسل هغوی بچو تپوس ولې چا ونه کړو ولې هغه بچي نه دي هغه تبلیغ محنت نو ولې شهسوار صرف د دین محتاج دی چې شهرت یافته ولې چې بیک نو صرف ده پسې ولګوي ده ته به خلک وایي څوک وایي 15,000 ورکوم د موبایل په دوکان کې ناست څوک وایي د کپړو په دوکان کې ناست 10,000 ورکوم په تاسو ټولو د یو روپۍ حرامې تاسو چې کومه روپۍ منلې ده
هغه روپۍ به تاسو راځئ او عارف خان شرپاو فاونډیشن د طرف نه چې موږ یتیمخانې فتاو کا هغه پیسې به تاسو په خپل لاس هغه ورکوئ په ما دې حرام چې خپل بچو ته خپل ګېډه کې واچوم نو څومره چې چا ویلي دا ټول به راوځئ او اوس په پته لګي چې تاسو څومره د دین محنت سره محبت کوئ ماله پته ده پښتانه په دین مړه دي په تبلیغ مړه خلک دي الحمدلله زم پښتون یم زم د ثوابۍ زیږېدلی پښتون یم نو د تبلیغ محنت به هم کوو او د دنیا کار به هم کوو خو د دنیا کار به دینی طریقې سره کوو زمونږ چې نبي علیه السلام څنګه طریقه وه حق شانتي کې به طریقه اختیارو او بھئ کنځلې ویناګانې به نه کوو د دې کنځلو ویناګانو په ځای 2 رکعته نفل به وکړو دعاګانې به وکړو چې الله رب العزت ټول عالم انسان ته د هدایت شاته ور دا هم راته ووایه چې کله دغه بیان تاسو ورکړی شو د دغه بیان کله چې په سوشل میډیا باندې وایرل شو د هغې نه پس تاسو په ژوند کې لکه یو خو تبلیغ ته تللی وی هغه چینج راغلی بیا چې کله سوشل میډیا باندې دغه بیان راغی د هغې نه تاسو چې یو چینج راغی دا واپس دلته کې راغلی دلته کې نن تاسو افتتاحګانې وکړې چا طرف نه درته څه تھریټس یا څه دمکۍ منکۍ خو نه دي میلو شوي یاره خړې راغلي دي خو زه به درته وایم چې کوم علما راغلي دي کوم تبلیغي ملګري راغلي کوم د ولس راغلی دی هغه چې موږ سره ناست دي او بیا زموږ دا خبرې اورېدلي نو د هغې نه پس د هغو خولې بندې شوي دي او واقعي نن سبا 2020 دور دی د ټیک ټاک دور دی سوشل میډیا دور دی هر سړی خپل ویور زیاتوي لایک زیاتوي هم په دې باندې مین کم راځي روپۍ ګټي که نه نو په دې تبلیغ کې خو به هر سړی راتلو چې وګورئ شاه سوار دا دی پټکې په سر کړی دی او جیب ملنوالو دا ګورئ تاسو روپۍ کم سړی راغلی چې شاه سوار راځه اوس په نعتونه وایو اوس په راځه مدرسې به جوړو اوس به د الله د دین خدمت کوو صرف مې اواز دې دپاره پورته کړی چې دا هم د الله د دین د خدمت یو ښېګړه ده چې نن دا یتیمخانه کلاوه شوه دا مدارس افتتاح شوه صرف د دې د وجه چې د خلکو ته پته ولګي چې موږ هغه نه یو سوشل میډیا والا چې لکه یو مور په جړا کې او هغې په جړا کې زوی دی مړ دی او داسې دی او هغسې دی او بهی ما له پته ده چې چا څومره پراپرټۍ جوړه کړي چا څومره جایداد جوړ کړو که موږ د سوشل میډیا نه اوټو نو خو ما ته خو پته لګېدلې ده که نه یار زه به یو نوم واخلم اکم سړی چې په ما باندې تهمت لګولی او په تاڼه کې راغلی او کیمره یې راغستې وه چې شاجي خو دا کار کړی او په سټیج باندې ګډېږي او بھئ ستا حکومت خو زه بري کړم کم ځای کې راغې شاه سوار تبلیغ حلیه دې چاته ونه خوله چې شاه سوار راځي ملګرو ځان به دې ورته خوله ځان به دې فیمس کړی او چې راشي که نه شاه سوار زما د انټرویو دی چې الله ورته هدایت وکړو او بھئ ما له پته چې هغه د 100 کروڑو په جیب کې ګرځي ما له پته چې هغه څومره جایداد جوړ کړو نورې خبرې نه کوو جي واخر دعوانا نه جي نه دا اخري پوښتنه نه کوم جي دا راته ووایه چې تاسو هنرمند تاسو راغلي یې که نه د پښتنو دغه ته زموږ خلکو کې دغه منافقت څنګه دی خو کله ته ګانې وې تا کله هنر دغه خلکو درته مینه وه چې کله د ګانې بندې کړې بیا چې دینو خلکو ته نعوذ بالله کافر وګڼلې که نه نو دا منافقت څومره دی مونږ کله دا ګانې ویل واقع چې دا کفر کول دي خو نه دا هنرمندي زه لنډ مثال درکوم رحمان بابا فنکار وکړو هنرمند وکړو رحمان بابا څه وینا کړې رحمان بابا خو د الله او د الله د رسول رشته بیان کړې ده دومره نزدېقت یې بیان کړی دی نن چې د رحمان بابا دومره فیمس دی نو ولې فیمس دی خو صوفیانه کلامونو سره فیمس دی زه دا نه وایم چې ګوره زمونږ دا خلک چې کوم دی فن مني خو فنکار نه مني فن مني فنکار نه مني داسې په یو پریس کلب کې دا یو ډے مناوی ده میوزیک یو ډے میوزیک فریډم ډے مناوی ده یو سړی راپاسېدو وایي یار وایي دا چا خودکشه دماکه یاده کړې ده او چا پتاسې امرسي یادې کړې میل جي یو خبره کوم زه خو سپین سړی یم میل راځئ د ده ګاډي چک کوو که د ده په ګاډي کې پتاسه او امرسه نه وه لګېدلې نو میل چې دی څه وایي زه به حقه کوم خو چې لاړو مکه پتاسه امرسه لګېدلې وه ای بھئ زه چاته ګوته نه نیسم د خپل ګریبان کې به وګورو انشاءالله پښتانه په دین مړه خلک دي او ډېر غیرتمند قوم دی دا نه چاته قنځا کولی شي نه چاته وینا کولی شي بد رد ویلی شي چا چې ما ته زه د خولې نه الفاظ نشم ویلی بس الله رب العزت